غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د مهربانه څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمن اورېدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهوالو، زما سلامونه او مینه ومنئ. د روغتیا او سلامتیا په هیله مو خوشحاله یم چې یو ځل بیا په نننۍ خپرونه کې د عثماني خلافت کتاب له درېیمې برخې سره مو خدمت ته حاضر شوی یم. قدرمن اورېدونکو، د کتاب دا برخه له لومړي څپرکي پیلوو، د ترکانو اصل و نسب او اصلي هیواد. د ماورالنهر هغه سیمه چې نن زموږ د ترکستان نوم ورکوو په مشرق کې تر منګولیا او د شمالي چین د غرونو پورې په لویدیځ کې تر کاسپین خزر سمندر په شمال کې تر میداني سیمو او د جنوب په لور د برصغیر او فارس پورې غځېدلې ده. دا د غز کورنیو ټاټوبی دی. په دې سیمه کې د دې کورنیو لویو قبیلو ژوند کاوه چې د ترکیه اتراک په نامه پیژندل کېدې. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې دوی خپل اصلي ټاټوبی پرېښود او ډله ډله د کوچنۍ اسیا په لور وکوچېدل. تاریخ پوهان دا مهاجرتونه په یو شمېر لاملونو پورې تړي. ځینې پوهان د دوی د مهاجرت لامل اقتصادي ستونزې ګڼي، سختې لوږې او د آبادۍ ډېروالی. دوی د خپل ټاټوبي پرېښودلو ته اړ کړل او په داسې سیمو کې میشت شول چیرته چې پراخه څړځایونه او د ژوند تېرېدو پراخه لارې چارې وې. ځینې تاریخ لیکونکي په دې اند دي چې د دې هجرت لامل سیاسي اړخ دی. ترکانو له ځینو داسو پیاوړو قبیلو سره شخړې کړې وې چې د هغوی قوتونه او شمیر خورا ډېر وو، لکه منګولیا چې له دې دښمنۍ څخه د ژغورلو لپاره دوی ترکستان پرېښود او داسې سیمو ته لاړل چې هلته امن وي او په سوله کې ژوند وکړي. دا نظر د ډاکټر عبداللطیف عبدالله بن دهیش دی. په هر حال د منګولیانو له دښمنۍ څخه د ژغورنې لپاره یې د لویدیځ لاره خپله کړه او د جیهون سیند ته په نږدې سیمو کې دېره شول. له هغه ځایه بیا جورجان او تبرستان ته راغلل او هلته یې خپل ژوند ته دوام ورکړ. په همدې ډول ترکان له هغو اسلامي سیمو سره نږدې شول چې مسلمانانو په 21 هجري 641 میلادي کې د جګړې په بنیاد او فارس کې د ساساني دولت له پرځېدو وروسته فتح کړې وې. له اسلامي نړۍ سره د ترکانو اړیکه په 22مه هجري پیړۍ او 652 کې اسلامي پوځونه د باب سیمو ته مخ پر وړاندې لاړل او دا سیمې فتح کړې. دا هغه سیمې وې چې ترکانو پکې ژوند کاوه. د اسلامي لښکر د مشر عبدالرحمن بن ربیعه د ترکانو له مشر سردار شهر براز سره لیدنه وکړه. شهر براز له عبدالرحمن څخه د سولې غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې په ارمینا په برید کولو کې له اسلامي لښکرو سره یو ځای کېدو ته چمتو دی. عبدالرحمن هغه د خپل مشر سراقه بن عمرو ته واستاوه. شهر براز له سراقه سره ولیدل او په لښکر کې د یو ځای کېدو خبر یې ورسره هم شریکه کړه. یوه عریضه یې د عمر رضی الله تعالی عنه په نوم ولیکله او د دې په اړه یې خبر ورکړ. عمر رضی الله تعالی عنه هم د سراقه له رایې سره همغږي وښودله او په دې سره له ترکانو سره معاهدې وشوې. همدارنګه د ترکانو او مسلمانانو ترمنځ هیڅ ډول جګړه ونه شوه او دواړو لښکرو په ارمینا برید وکړ او هلته هم اسلام خپور شو. له هغې وروسته اسلامي لښکرې د فارس شمال لویدیځو سیمو ته وخوځېدې تر څو د اسلامي لښکرو له لاسه د ساساني دولت له پرځېدو وروسته په دې سیمو کې هم الهي دعوت او تبلیغ وشي. دا هغه سیمې وې چې د شمال په لور د اسلامي لښکرو پر وړاندې خنډ وې. کله چې د سولې له لارې دا ستونزې هوارې شوې نو دغو هیوادونو او سیمو ته هم د رسېدلو لاره هواره شوه. د ترکانو او مسلمانانو ترمنځ اړیکې جوړې شوې. ترکان له اسلامي ښوونو ډېر اغېزمن شول. اسلام یې قبول کړ. د اسلام د خپرولو او د دین د غلبې لپاره د مجاهدینو په قطارونو کې شامل شول. د عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې د تبرستان ټولې سیمې فتح شوې. په 21 هجري کال کې اسلامي لښکرې د جیهون له دریاب څخه پورې وتل او د ماورالنهر په سیمو کې پاتې شول. د دې سیمو ډلې ترکان مسلمانان شول. له اسلام څخه یې دفاع وکړه او د خدای د پیغام په ټولې نړۍ کې د خپرولو لپاره یې په جهادي بوختیاو کې برخه واخیسته. له دې وروسته اسلامي لښکرو مخکې تګ ته دوام ورکړ. د معاویه رضی الله تعالی عنه د خلافت په دور کې بخارا فتح شوه.
د بریاو دا لړۍ مخ په وړاندې لاړه تر دې چې سمرقند هم په اسلامي قلمرو کې داخل شو. د اسلامي امپراتورۍ سرحدونه لا پراخه شول او داسې وخت هم راغی چې د ماورالنهر ټولې سیمې د اسلامي امپراتورۍ برخې وګرځېدې او په دې کې اوسیدونکو ترکي قبیلو په ځانګړي ډول اسلامي کلتور او تمدن غوره کړ. د عباسي خلفاو او عمراو په دربارونو کې د ترکانو نفوذ مخ په ډیرېدو شو. په هرې شعبې کې به ترکان تر سترګو کېدل. په اردو لیکوالانو، حکومت او نورو لوړو منصبونو کې داسې یوه څانګه نه وه چې ترک به پکې نه وو. د خپلو ستایل شوو واکونو او اخلاص له برکته یې لوی لوی منصبونه خپل کړل. کله چې معتصم په تخت کېناسته نو د ترکي نفوذ لپاره یې د لوړو منصبونو دروازې خلاصې کړې. ترکانو ته لوی لوی منصبونه ورکړل شول. ترکان نو اوس د هرې څانګې په کلیدي منصبونو کې په کار کولو بوخت وو. معتصم په حقیقت کې د ایراني نفوذ له منځه وړل غوښتل چې د المامون له دور څخه د لوی قدرت په حیث او د یو بریالي حکومت په ډول را روان وو. په دې دور کې تر ډېره خپل سره کارنامې کړې وې. د معتصم د اقدام خلک راوپارول. د عوامو او لښکرو ترمنځ د نارامۍ له امله معتصم د خپل ځان لپاره د یو نوي ښار بنیاد کېښوده چیرته چې به د اردو ملګري او مرسته کوونکي اوسېدل. دا نوی ښار یې د سامرا په نوم ونوماوه چې له بغداد څخه 125 کیلومتره وړاندې و. همدارنګه د اسلامي تاریخ په مهمه دوره کې ترکانو ته په امپراتورۍ کې ډېر اهمیت ورکړل شو او داسې وخت هم راغی چې ترکانو د یوې ډېرې لویې امپراتورۍ بنسټ کېښود. د دې امپراتورۍ له عباسي خلفاو سره نږدې اړیکې وې. دا امپراتوري په تاریخ کې د سلجوقي امپراتورۍ په نامه هم پیژندل کیږي. دوهم بحث: د سلجوقي دولت تاسیس. د عرب په اسلامي ختیځ کې د راڅرګندو شوو پیښو په مرحله کې د سلجوقیانو د ظهور هغو سیمو په سیاسي بدلونونو ژور اغیز وکړ. کومې سیمې چې له یو لوري عباسي خلفاو په خپل قلمرو کې راوستلې وې او له بل پلوه د شیعاګانو فاطمي خلافت د خپل ځان اړخ ته راکشولې. په دې حالاتو کې سلجوقیانو د یوې ډېرې لویې ترکي امپراتورۍ بنسټ کېښود. نوموړې امپراتورۍ په 5مې هجري پیړۍ یعنې چې 11مې میلادي پیړۍ سره سمون خوري منځته راغله. دا امپراتوري له خراسان، ماورالنهر، عراق، ایران، د شام ښارونه او د اسیا له 2 ښارونو جوړه وه. په لومړیو کې د دې امپراتورۍ د اوسېدو ځای د ایران ښار و چې بیا وروسته په عراق کې د بغداد ښار ته یوړل شوه. په دې دوره کې خراسان، ماورالنهر یعنی کرمان، د شام سلاجقه شام او په کوچنۍ اسیا سلاجقه روم کې په یو شمېر واړه سلجوقي دولتونه منځته راغلل چې دا ټول دولتونه په ایران او عراق کې د سلجوقي امپراتورۍ تابع وو. سلجوقیان په بغداد کې د عباسي خلافت او د هغوی له مذهب اهل سنت والجماعت سره ښه مرسته وکړه. دا امپراتوري له یو اړخه په ایران او عراق کې د بویي یعنی آلبویا او له بل لوري په شام او مصر کې د عبیدي یعنی فاطمي نفوذ ترمنځ ژور زوال ته نږدې شوې وه. سلجوقیانو بویي اقتدار ته د پای ټکی کېښود او د عبیدي خلافت پر وړاندې کلک ودرېدل. سلجوقي سردار طغرل بیګ په 440 هجري کال کې د بغداد دننه بویي پاچا د تل لپاره له منځه یووړ. ټول شورشونه یې کابو کړل. د مسجدونو په دروازو د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په شان کې لیکل شوي ناوړه او ګستاخانه لیکنې یې ټولې ړنګې کړې او د رافضیانو شیخ ابو عبدالله الجلاب یې په رافضیت کې د حد زیاتې مبالغې کولو له امله وواژه. بویي شوا نفوذ په بغداد او عباسي خلافت کې خپور شوی و. کله چې سلجوقیانو بویي امپراتوري له منځه یوړه او سلطان طغرل بیګ د عباسي دولت پلازمینې ته ورننوت نو خلیفه قایم بامر الله د هغه تود هرکلی وکړ. قیمتي جامې ورته ډالۍ کړې. له ځانه سره یې کېناوه او په معززو لقبونو یې وناڅاپه چې په دې لقبونو کې یو لقب سلطان رکن الدین طغرل بیګ دی. له دې پرته عباسي خلیفه حکم صادر کړ چې د سلطان طغرل بیګ نوم دې په سکو ولیکل شي. د بغداد په مسجدونو کې د ده په نوم خطبه ولوستل شي او د ده په حق کې د جمعې په لمونځونو او داسې نورو دعاوې وشي. د خلیفه د مهربانۍ له امله سلجوقیانو ته په ټوله اسلامي نړۍ کې عزت په برخه شو او هغوی په بغداد کې د بویانو په ځای د سرو او سپینو څښتنان شول. عباسي خلیفه به د ده هره مشوره د قدر له امله منله او د هغوی به یې ډیر قدر کاوه. طغرل بیګ ډیر قوي شخصیت درلود. ډیر ذهین، شجاع، دینداره او عدل خپرونکی و. د نیکو خویونو له امله یې پلویان ورځ په ورځ ډیرېدل. د قوي لښکر لاره طغرل بیګ به هڅه کوله تر څو ټول سلجوقي ترکان متحد شي او د دین په خپرولو کې بشپړه برخه واخلي.
خلیفه قایم بامر الله له سلجوقي امپراتورۍ سره د اړیکو د قوي کولو له امله د طغرل بیګ د مشر ورور جعفر بیګ له لور سره واده وکړ. دا واده په 448 هجري کال 1950 میلادي کال کې وشو او په 1022 میلادي کال کې د طغرل بیګ واده د قایم بامر الله له لور سره وشو. خو له وروسته طغرل بیګ ډیر وخت ژوند ونه کړ. د 454 هجري کال د روژې د میاشتې په 8 چې د 1022 میلادي کال سره سمون خوري، یعنی له واده یوه میاشت وروسته وفات شو. په دې وخت کې د طغرل بیګ عمر 70 کاله و. طغرل بیګ د خپل مرګ د مخه په خراسان، ایران او د عراق په شمال لویدیځو سیمو کې په خپلو لاسونو د سلجوقي اقتدار او بریا چاره بشپړه کړې وه. سلطان محمد لقب الپ ارسلان زړور زمری. الپ ارسلان د خپل کاکا طغرل بیګ له وفات وروسته د واک واګې په لاس کې واخیستې. که څه هم د واک له امله په هیواد کې جګړې رامنځته شوې، خو الپ ارسلان دا منازعات په وخت کابو کړل. الپ ارسلان د خپل کاکا طغرل بیګ په څیر ډیر مدبر، تجربه لرونکی رهبر، جرأتمن شخصیت او مشر و. هغه د هیواد د سرحدونو د پراخولو لپاره عملي کړنلاره اختیار کړه. هغه سیمې چې د سلجوقي امپراتورۍ تر ولکې لاندې وې، تر ټولو د مخه یې د هغې محکموالی یقیني کړه او بیا یې د بهرنۍ نړۍ په لور ګامونه واخیستل. سلطان الپ ارسلان به تل د خدای تعالی په لاره کې جهاد او په ګاونډي صفوي امپراتورۍ کې د اسلام د خپرولو لپاره ناارامه و. د به تل کوښښ کاوه چې د ارمینا او روم سیمې په اسلامي قلمرو کې شامل شي. هغه په حقیقت کې مخلص مجاهد و او د اسلامي جهاد روح یې یوازینی لامل و چې له امله یې الپ ارسلان ته لویې بریاوې ور په برخه شوې او د هغه جهادي بوختیاوو ته یې دیني رنګ ورکړ. د سلجوقي امپراتورۍ دا ستر رهبر یو جهادي شخصیت و او په عیسوي سیمو کې د اسلام د خپرولو لپاره د یو خوارکښ انسان په بڼه راڅرګند شو چې د بیزنطیني دولت په ډیرو سیمو کې اسلام دین وځلاوه. الپ ارسلان په خپلې واکمنۍ کې د پولو پراخوالي مخکې تر 2 کلونو د خپلې واکمنۍ د لرو پرتو سیمو حالات معلومول، خو کله چې د دې سیمو له امن او امانه مطمئن شو نو د خپلې لویې موخې د بشپړولو لپاره یې د پلان په جوړولو پیل وکړ. اوس د موخه د سلجوقي امپراتورۍ په ګاونډ کې د پرتو عیسوي سیمو فتح کول و. همدارس په مصر کې د فاطمي دولت چې عبیدي دولت هم ورته وایي د اقتدار ختمول او ټوله اسلامي نړۍ د عباسي خلفاو او سلجوقي دولت تر بیرغ لاندې راټولول و. الپ ارسلان خپل ارادې ته د عملي جامو د ورغوستلو لپاره ډیر لوی لښکر تیار کړ او د دې لښکر په رهبري کولو سره د ارمینا او جورجیا په لور روان شو. دا سیمې فتح کړي او خپل قلمرو کې دننه کړي. نوموړی په یادو سیمو کې د اسلام خپرولو لپاره هم لاس په کار شو. الپ ارسلان مخ په وړاندې ولاړ. د شام په شمالي سیمو یې برید وکړ او په حلب کې مرادسیه دولت کلابند کړ. د دې دولت بنیاد په 414 هجري او 1023 میلادي کال کې د صالح بن مرداس علي په لاس ایښودل شوی و. دا یو شویه دولت و. الپ ارسلان د نوموړي دولت حاکم دې ته اړ کړ چې د مصر د خلیفه په ځای عباسي خلیفه ته تسلیم شي او خلک د هغه حکومت د اوامرو په منلو پابند کړي. له دې وروسته الپ ارسلان یو ترک نژاد مشر اتنسز بن اوق خوارزمي په سویلي شام برید کولو لپاره ولیږه. خوارزمي له فاطمیانو څخه رمله او بیت المقدس ونیول، خو اسقلان یې ونه نیول شو، کوم ته چې د مصر په حدودو کې د داخلېدو لپاره د یوې لویې دروازې حیثیت حاصل و. په همدې ډول سلجوقیان په بیت المقدس کې د عباسي خلیفه او د سلجوقي سلطان مرکز ته نږدې شول. په 422 هجري کال د مکې مکرمې د والي محمد بن هاشم قاصد د سلطان ارسلان دربار ته ورسید. قاصد خبر ورکړ چې د مکې شریفې د خلیفه القایم پاشا او د سلطان ارسلان په نوم د خطبه وویل شي او په راتلونکي کې د عبیدي یعنی فاطمي امپراتورۍ په ځای د عباسي خلافت په حکمونو ټینګار وشي. قاصد دا هم وویل په مکه مکرمه کې به په راتلونکي کې د حی علی العمل او داسې نور الفاظ په شویګان په اذان کې نه ادا کوي. سلطان د مکې مکرمې د استازي ډیر قدر او عزت وکړ. 10,000 دیناره یې د مکې مکرمې د والي حضور ته ورواستول او ورته وویل که د مدینې والي همداسې وکړي نو د هغه په خدمت کې به هم 100,000 دیناره وړاندې کړی شي. د الپ ارسلان د فتوحاتو رومي امپراتور رومانوس ډیویجنس ناارامه کړ او په ښه اراده یې وکړه چې په هر قیمت به له خپلې امپراتورۍ څخه دفاع کوي. ټول پوځ یې د سلجوقیانو په وړاندې چمتو کړ. د سلجوقي او رومي پوځونو ترمنځ خونړۍ جګړې وشوې.
د ملازکرت په نامه جګړه یې په دې ټولو کې ډیر اهمیت لري. دا جګړه په 435 هجري کال چې له 1001 میلادي کال سره سمون خوري رامنځته شوې وه. ابن کثیر لیکلي په دې جګړه کې د روم پاچا ډومانوس د غرونو په څیر لښکرې روانې کړې وې. په دې لښکرو کې د روم، روس، بریټانیا او داسې نورو هیوادونو عسکر او اردو هم برخه اخیستې وه او د دې ترڅنګ ډومانوس نور جګړیز چمتووالی هم نیولی و. په دې لښکرو کې 15 بطریقان وو او هر یو بطریق سره 2 لکه سپاره کسان وو. همدارس په دې لښکر کې 15,000 فرنګیان او له دې پرته 15,000 نور جنګیالي ول چې له قسطنطینیې سره یې اړیکه درلوده. له دې پرته 1 لک نقاب اغوستونکو او 1 لک ځمکه کیندونکو هم په دې لښکر کې برخه اخیستې وه. دا راز 1000 کسه روزجاریان یعنی 400 د غوایانو بګۍ هم وي چې د اردو دریشیانې، وسله، د آسونو ځینونه، منجنیقونه او قلم اتونکي آلات یې انتقالول. په دې منجنیقونو کې یو منجنیق داسې هم و چې 1200 کسانو به چلاپو. ډومانوس د خدای تباه کړي دا ټولې لښکرې د اسلام او اهل اسلام د ختمولو لپاره چمتو کړې وې. په خپل قوت دومره نازیده چې د جګړې د مخه اسلامي سیمې د خپلو اشخاصو په نوم یادې کړې وې. د دوی پلان دا و چې کله د عراق او خراسان سیمې ونیول شوې نو دوی به په یو برید سره د شام سیمې له مسلمانانو څخه بیرته نیسي. که څه هم دوی دا فکر کاوه خو تقدیر په دوی پسې خندا کوله او ویل یې ژباړه. سلطان ارسلان او رومي اردو د چهارشنبې په ورځ په الزهوه مقام کې سره مخ شول. د ذوالقعدې په میاشت کې لا 5 ورځې پاتې وې. ارسلان چې د رومي اردو شمیر ولید نو اندېښمن شو. خو فقیه ابو نصر محمد بن عبدالمالک بخاري دا یو حنیفي بزرګ و. سلطان ته مشوره ورکړه، ورته ویل ښاغلی سلطانه، کله چې د جمعې په ورځ خاطب خطبه وایي او د مجاهدینو لپاره دعا غواړي نو په دې وخت کې به په دښمن برید وکړو. الله تعالی به د مسلمانانو د دعاو له برکته تاسې ته فتح درکړي. کله چې هغه وخت راغی او دواړو د جګړې ډګر ته ور ودانګل نو سلطان ارسلان له خپل آس څخه ښکته شو. په ځمکه یې سر کې خود خپل تندی یې په خاورو ککړ کړ. د خدای په دربار کې د مرستې او فتح لپاره لاسونه لپه کړل. الله تعالی له مسلمانانو سره مرسته وکړه او د نصرانیانو سرونه یې ټیټ کړل. اسلامي عسکرو هغوی تر کابو لاندې راوستل او د رومي پاچا او اردو سپهسالار ډومانوس ونیول شو. ډومانوس یو رومي غلام نیولی و. د روم دا پاچا چې کله سلطان الپ ارسلان ته راوړل شو نو سلطان په خپلو لاسونو 3 کوړي وواهه او ترې وپوښتل که چیرته زه نیول شوی وی او تا ته دربړل شوی وی نو تا به زما سره څه کول؟ ډومانوس وویل ما به در سره ډیر بد سلوک کړی وی. الپ ارسلان وویل زما په اړه څه فکر کوې؟ ډومانوس وویل ته به ما وژنې، یا به مې په خپل هیواد کې بدناموي، یا به مې وبخې، یا به راڅخه فدیه اخلي او خوشې کوي به مې. الپ ارسلان وویل زما دا اراده ده چې فدیه در څخه واخلم او آزاد دې کړم. سلطان له هغه څخه 15,000 اشرفۍ واخیستې او آزاد یې کړ. د تللو په وخت کې سلطان ډومانوس ته د څښلو لپاره مشروبات ورکړل. ډومانوس د سلطان له نیکو کارونو او سلوک څخه ډیر اغېزمن شو او هغه ته یې د تعظیم سر ټیټ کړ. د مهربانۍ له مخې سلطان هغه ته له فدیې څخه 10,000 دیناره د سفر خرچ لپاره پرېښودل. د نیول شوو بطریقانو یو ټولګی آزاد کړ او له پاچا سره یې کړ تر څو پاچا یوازې سفر ونه کړي. له دې پرته یې له خپل لوري یو محافظتي ډله ورسره کړه چې پاچا ته څوک کوم زیان ونه رسوي. له دې محافظوي سره یو بیرغ و چې پرې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شوي وو. الپ ارسلان د وړوکي لښکر په مرسته چې شمېر یې له 15,000 څخه ډیر نه و د ډومانوس 100,000 عسکرو ته ماتې ورکړه. دا پیښه څه وړه پیښه نه وه. دې پیښې د رومیانو ملابې ورماتې کړې. د کوچنۍ آسیا په ډیرو سیمو کې د رومي امپراتورۍ نفوذ ته کلکه ضربه ورسېده. دا هغه سیمې وې چې د رومي امپراتورۍ د بنیاد خیال به پکې کېده. د سلجوقیانو د سترې فتحې د بیزنطیني حکومت په هغو سیمو کې په تاریخي ډول کمزوري کول پیل کړل تر دې چې د دې پخوانۍ امپراتورۍ د عثمانیانو له لاسه د ختمولو وخت راغی. الپ ارسلان یو متقي او پرهیزګاره انسان و. د فتحې له هر مادي او معنوي اسبابو څخه به یې ګټه اخیسته. د علماو په مجلسونو کې د ناستې له امله یې ښه بخت درلود. د هغوی پندونه به یې اورېدل او عمل به یې پرې کاوه. رباني عالم محمد بن عبدالمالک ورته څومره ښه مشوره ورکړې وه. د ملازکرت په جګړه کې چې مخکې یادونه وشوه الپ ارسلان د رومي اردو ډیروالی ولید نو اندېښمن شو. دې عالم ورته وویل سلطانه ته د الله تعالی د دین لپاره جګړه کوي او د الله تعالی وعده ده چې هغه خپل دین په ټولو دینونو غالبوي.
مخ پر وړاندې لاړ شه، الله تعالی تا ته په تقدیر کې بریا لیکلې ده. د جمعې په ورځ چې کله خطیبان په خطبه کې ستا نوم لولي نو په همدې وخت کې جګړه پیل کړه. الله تعالی به د مسلمانانو د دعا او خیال وساتي او ته به بریالی شې. د هغه ساعت پر رسېدو سره سلطان د جمعې لمونځ وکړ، رب ته ژړا او فریاد وکړ. اردو هم دعا وغوښته. بشپړ پوځ د الله تعالی په دربار کې به رغښته دعاګانې وغوښتې. سلطان چې کله له لمانځه فارغ شو نو خپلې اردو ته یې وویل څوک چې بیرته تلل غواړي نو کولی شي چې ولاړ شي. زه یې نه پاتې کوم، اختیار تاسې ته درکوم، خو زه له دې رومي پاچا سره په یوازې هم جګړه کوم. غشي او کمان یې وغورځول، خپل آس یې په خپله چمتو کړ، جګړه ییزه وسایل یې واغوستل، توره یې په پوښ کې کېښوده او ویې ویل که زه چېرته د جګړې په ډګر کې شهید شوم نو همدا جګړیز لباس به زما کفن وي. الله اکبر. رښتیا هم په داسې خلکو د خدای رحمت وریږي. د اسلام دا ستر سپاسالار دی و باغي له لاسه په شهادت ورسېد. دا باغي یوسف خوارزمي نومېده. سلطان علیه ارسلان 415 هجري کال د ربیع الاول د میاشتې په 10مه نیټه چې د 1022 میلادي کال سره سمون خوري شهید او د مرو په ښار کې د خپل پلار ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو او له ځانه څخه وروسته خپل ځایناستی ملک شاه پرېښود. د سلطان علیه ارسلان اخلاق او کردار. سلطان د خدای ویریده او غریبپاله سړی و. د الله تعالی په ورکړل شوو نعمتونو به یې شکر کاوه. په مروه کې یوه ورځ د خراسینو په غریبانو تېرېدو. د هغوی حال چې ولیده نو په ژړا شو او د خدای دربار ته یې لاسونه لاپه کړل. ای الله تعالی دا غریبان په خپل فضل او کرم سره بډایه کړه. هغه به ډېرې صدقې ورکولې او خیراتونه به یې کول. د روژې په مبارکه میاشت کې د 15,000 اشرافو صدقه کول د هغه همیشنی عمل و. د هیواد په پلنو او اوږدو کې د غریبانو او مسکینانو نومونه په کتاب کې ثبت کړي وو. هغوی ته به یې معقولې دندې ورکولې. د هغوی ټول خرچ او پالنه به حکومت کوله. په ټول هیواد کې جرم او زیاتی نه و. رعایت خوښ او د خراج عاید نه پرته نور له چا ټکس نه اخیستل کېده. د کلني محصول یو ځل اخیستو په ځای نیمایي په کال کې 2 ځلې اخیسته ترڅو خلک په اسانۍ سره خراج وکړي. د صدقې د وصول کولو ځینو عاملینو هغه ته عریضه ولیکله چې په هغه کې د وزیر نظام الملک توسی څخه شکایت شوی و چې له هغه سره ډیر مال او دولت دی. سلطان نظام الملک راوغوښت او ورته یې وویل که دا نیوکه په ځای وي نو په وقار او عزت یې ومنه، خپل اخلاق سم او ځان اصلاح کړه، او که دا یو تور وي نو د شکایت کوونکو تېروتنه وبخښه. اوریدونکو د نن دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر بلې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم. اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای په امان.